د نظم عنوان دی لاپته. زه د خپل ځانه څه ورک شوی شان یم، دا خپل وجود چې لکه نوي زما، لکه چې زه چېرته ورک شوی یمه، چېرته د ځانه پاتې شوی یمه. په ځان بیخي مې د ځان سود نه کېږي، لکه چې زه یم لاوارثه انسان. په ځان پسې ورک اوازونه کوم، هم په جومات کې اعلانونه کوم. ای ایماندارو ضروري اعلان دی، زه د خپل ځانه څه ورک شوی شان یم. ماله زما وجود واپس پکار دی، هغه وجود چې زما ساه وه پکې، زما همه واړه دنیا وه پکې. تا یادوم پته د ځان ورکوم، تا یادوم پته د ځان ورکوم. په دغه هیله چې تا وموندمه، که رښتیا وایم څنګه ووایمه، تا خو په خپله لار کې پرېښی ومه. هغه منظر مې لا په سترګو کې دی، راته چې دوو ټکو کې ودې ویل حسانه دا مو اخري لیدلي، ممکنه نه ده چې بیا ما وویني. حسانه هغه منظر مې لا په سترګو کې دی، راته په دوو ټکو کې ودې ویل حسانه دا مو اخري لیدلي، ممکنه نه ده چې بیا ما وویني. اوس د وختونو تقاضې نورې دي، اوس ضرورت د مینې پاتې نه دی، اوس ضرورت له خلک مینې کوي. ته هم خپل ژوند کوه چې غم ونه کړي، ما نوره هېره که ساده سړیه. ما ستا دپاره دا هم ومنله، ما په خپل ځان باندې ښه جبر وکړو. ما تعویض واچو، ما ساخت وخوړو، ما هر یو پیر نه لاسنیوې واغستې، ما صدقې ما نذرانې ورکړلې، ما دا خپل سر د دیوال هم وخو، زه ګرمو شګو کې هم ورغښتمه، خو ستا نامه ورته مې هېره نه شوې. خو د دې مینې ما شوګیري وکړې، ما هر څه وکړو، خو ستا نامه او ته مې هېره نه شوې. خو د دې مینې تقاضا اوس دا ده چې ستا د لاس نه خو ته بیا کښېنمه، ستا هر پخکړی یاد را وسپړمه، بیا در پسې په هر لور وګرځمه، درته جولۍ خوره کم سوال وکړمه. دا ستا نه پس څومره مودې وشولې، زه د خپل ځانه څه ورک شوی شان یم. ما د زما وجود واپس پکار دی، هغه وجود چې زما ساه وه پکې. ډېره زیاته مننه چې خوشحاله شئ.